Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن تاسو ته د حماس او د اسرائیل پر وړاندې د راکټونو په اړه مهم خبر لرو. نو ویډیو تر پای وګورئ او که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. حماس د اسرائیل په ځینو ښارونو راکټونه وویشتل. راپورونه وایي چې حملې د ښارو او ځینو ځایونو هدف کړی دی. اسرائیل هم په جواب کې هوایي حملې کړي دي. اسرائیلي ځواکونه ویلي چې د حماس مهم ځایونه او وسلې تخریب کړي دي. جګړه اوس د خطرناکې مرحلې په لور روانه ده. د دې جګړې د پراختیا خطر موجود دی او نړیوال ته پام شوی دی. د جګړې له امله ملکي خلک سختو ستونزو سره مخ دي. خلک بې ځایه شوي او د ژوند د اړتیاو لپاره له مشکلاتو سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د جګړې ختمولو لپاره هڅې کوي. نړۍ د دې جګړې د ختمولو لپاره د سولې غوښتنه کوي. که غواړئ چې د دې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه سره ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.